ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، مخکې مې تاسو سره وعده کړې وه چې زه به د بایننس هغه بورډ چې نوی رامنځته شوی ده او د بایننس رسمي بورډ ته او د مایننګ پروژه ده، زه به د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکوم، هغه چې په څنګه کاریږي او په کومو طریقو سره موږ کولی شو ډېر کوینونه ترلاسه کړو. نو د همدې لپاره مو دا ویډیو درته جوړه کړې ده. ایله دا ویډیو تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو پیل کوو. په سر کې خو د بایننس بیکس بورډ په دغه شکل ده. ګورئ ملګرو چې تاسې کوم بل بورډ در سره وانخلئ، هغه لینک چې ما تاسو سره په تلګرام چینل کې شریک کړی، هماغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه بورډ اوپن کړئ. داسې نه شي چې خدای مه کړه داسې د یو فیک یا سکیم بورډ باندې کلیک وکړئ او هغه بورډ تاسو ته په جای د دې چې ګټه درکړي د تاسې پیسې له ټون کیپر نه یا تاسې له بایننس نه تاسې پیسې واخلي. ځکه په دې بوټونو کې اکثریت داسې بوټونه هم راځي چې هغه سکیم وي. بیا نو خدای مه کړه چې بایننس ورسره وصل کړي، د تاسې بایننس کې که پیسې وي نو هغه پیسې به د تاسې ضایع شي. نو له هغه نه دغه بورډ ده په دغه شکل باندې ده. نو تاسې په دغه برخه کې د باندې به کلک واخلئ. چې کلک مو واخیسته تاسو ته به داسې یو صفحه راسي. ملګرو، تر پرونه پورې دا بورډ رسما نه و پیل شوی. نو په دغه شکل باندې شاید ډېرو ملګرو ته دغه ستونزه راغلې، ځکه څو وارې به هم چې سټارټ ورته واهم دغه پروژه به نه راتله. خو اوس فعلا دا پروژه فعاله شوه او په دغه شکل باندې ګورئ دغه بخشه چې زه تاسو ته لیکم په دغه بخش باندې په دغه رقم باندې دغه پروژه پیل شوې ده. په سر کې ورته لیکلي دي سټارټ اپ، ورسې لیکلي اناونسمنت، جوین کمیونټي چې دغه د دوی خپله چینلونه دي. کولی شئ چې له دې بخش نه د دوی چینلونه هم خلاص کړئ. نو موږ او تاسې راځو په سټارټ اپ باندې کلک اخلو. کله چې په سټارټ اپ باندې کلک واخیست صفحه به په دغه شکل تاسو ته راخلاصه شي. کوم سکیم بورډ در سره نو سکیم بورډ به هغه په بله طریقه یا په بل رقم درته ښکاري. نو اصله صفحه به په دغه رقم تاسو ته ښکاري. په سر کې به مون بیکس ورته لیکلی، هغه برخه کې به ریکارډ ورته لیکلی، له هغه کته به تاسو ته دلته تاسې خپل کوینونه درته ښیي چې مثلا تاسو څومره کوینونه لرئ. په دغه برخه کې ګورئ دلته به تاسو ته خپل هغه کوینونه چې ټول کړي دي هغه به درته ښیي. له هغه وروسته د ټاسک برخه ده. دلته چې د ټاسک برخې ته راسئ، هلته څو ټاسکونه دي چې هغه یې بعضې ټاسکونه په اول کې تاسو سره اوکې شوي اوسیږي او پاتې نور ټاسکونه چې دي دلته به تاسې په هر ټاسک باندې به کلک اخلئ او هغه ټاسکونه به تاسې پوره کوئ او تاسو ته به کوینونه درکول شي. خو دې ټولو کې یو له ټولو مهمه ټاسک چې ده هغه د بایننس د وصلولو ټاسک ده چې تاسو ته په موثر کې 10,000 سکې درکوي. د بایننس د ټاسک وصلولو ټاسک څنګه ده ملګرو؟ تاسې به راځئ دغې برخې ته ګورئ، دغې برخې ته به تاسې ورته راسئ. دغه د بایننس ګورئ دلته بایننس ورته لیکلی. کله چې په بایننس باندې به کلک واخلئ دلته 3 برخې تاسې ته راځي. یوه برخه ده د انسټال بزنس اپ او ورپسې دویمه برخه ده بایند یور بایننس اکاونټ ساین اپ. او یعنی مطلب دا ده چې تاسې که بایننس نه لرئ نو اول به تاسې دلته بایننس اپ انسټال کړئ او که بایننس لرئ بیا نو اپ انسټالولو ته ضرورت نشته. او که څوک بایننس نه لري په سر کې د بایننس انسټال کړي، له هغه وروسته د هغه کې اکاونټ جوړ کړي او ویریفیکیشن دی وکړي. له هغه وروسته د دې بورډ کې ځان جوین کړي، ځکه څوک چې بایننس نه لري بیا وروسته کېدای شي چې لږ ستونزه ورته پېښ شي او د بایننس نه درلودلو له امله کېدای شي اکاونټ یې بند شي یا نور مسایل. نو بایننس اړین ده. تاسې به راځئ په دې برخه کې باندې به کلک ورته واخلئ. کومې برخې باندې؟ څوک چې بایننس لري په دې برخې باندې بایند یور بایننس اکاونټ. دلته بایند یور بایننس اکاونټ باندې چې کله کلک واخیسته تاسو به دلته 3 برخې ورته لیکل شوي دي ملګرو. 3 برخې ورته لیکل شوي دي، هره برخه بیله هغه ده. خو موږ او تاسو ته مهمترینه برخه کومه برخه ده؟ دغه برخه ده. دلته ورته لیکل شوي دي ګورئ ساین ان وت ګوګل. ګورئ دغه برخې ته چې راسئ ساین ان وت ګوګل چې ورته مو له مخکې نه د خپل اکاونټ بایننس اکاونټ مې ورسره وصل کړی. نو له هغه لپاره ګورئ دلته دغه برخې ته تاسې به راسئ دغې برخې ته. دې برخې باندې چې کله تاسې ورته کلک واخلئ دې برخې باندې چې کله تاسې ورته کلک واخلئ تاسې به
خپل دې برخه کې د ساين ان وذ ګوګل برخه کې دې برخه کې به تاسو نه تاسو څه وغواړئ، دلته به تاسو ایمیل وغواړئ. تاسو به خپل د بایننس ایمیل هم دلته ورکوئ او پاسورد هم دلته ورکوئ. کله چې د خپل ایمیل او پاسورد مو دلته ورکم، له هغه وروسته به تاسو ته څه کېږي، له هغه وروسته به تاسو دغسې یو برخه به تاسو ته راخلاصېږي. ګورئ دغسې یو برخه ده، تاسو ته به لیکلي ډسکنیکټ، تاسو به دا ډسکنیکټ کوئ مه، یعنی تاسو له بایننس سره دلته وصل شوئ. دې برخه کې به کوشش کوئ چې فقط خپل ایمیل او د خپل پاسورد د بایننس به ورکوئ او له هغه وروسته به خپل بایننس ورسره وصلوئ. بیرته بک ځو اصله پروژې ته. پروژه به بیا راخلاصه کړو. ملګرو اکثره پروژې چې په دې برخه کې راځي د ریفیر له طریقه ډیر زیات مثلا هغه ورکوي، د کوینونه زیات ورکوي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ملګري ورته ریفیر کړئ، ملګري ورته ګورئ. ما ته یوازې له ریفیر برخې نه 2600 څو دانې کوینونه راکول شوي دي، یعنی تقریبا 19 یا 20 ملګرو دغه. دلته به چې هغه ملګري تاسو ریفیر کوئ، هغه ملګري به دلته ګورئ، دلته 20 کسه دا پروژه جوین کړې ده او دلته راغلي دي، ما سره کنیکټ شوي دي. نو د 20 کسانو تقریبا 2602 کوینونه ما ته راکول شوي دي. نو د هم برخې ته راځو. بله برخه د دې مونبکس کوین یا مایننګ پروژې چې ده، هغه د پلی گیم برخه ده. پلی گیم ملګرو، د پلی گیم برخه لږ ځکه مهم هم ده چې په ورځني ډول لکه بلوم پروژه کې چې موږ او تاسې کار کوو، دې کې هم د پلی گیم برخه مثلا که 6 ورځې موږ فعاله اوسېږو، نو موږ ته به 6 اټمپټ راکړل شي. ګورئ دلته د ما اټمپټونه ورښیي دغه برخه کې. ګورئ دلته 6 اټمپټه زه لرم، یعنې زه 6 میدانه کولی شم دا گیم ولوبم. نو که کومه ورځ مثلا فعاله نه یاستئ، نو بیا په بله ورځ فعاله کېږئ، بیا تاسو ته به بیرته له سره مثلا اوله ورځ کې 1 اټمپ، ورپسې 2 اټمپ، مثلا ته 6 اټمپټو پورې تاسو ته درکول کېږي. نو تاسو به راځئ دلته د پلی گیمز باندې به کلک ورته واخلئ. کله مو چې کلک ورته واخیسته، تاسو ته به یو گیم راخلاصي، لکه بلوم یا مثلا کټیزن یا د نورو پروژو کې چې موږ او تاسو کار کړی ده، داسې یو گیم دا هم لري. خو توپیر د دې گیم چې ده، مثلا بلوم پروژه کې موږ کار کوو، کله چې هغه د بلوم پروژې هغه بم شکل چې ده په هغه باندې که موږ کلک واخلو، نو زموږ ټول کوینونه سوځي. خو دلته بیا فرق کې، دلته موږ او تاسو ته تقریبا 40 ثانیې وخت راکول کېږي او د دغه فضایي تیارې دغه خوله چې لقیږي، دغه موږ باید کوشش وکړو چې داسې کړو، داسې چې کم پلو د ده خوله برابره شوه. ګورئ دا وارې ما نه غلط شو، کم پلو چې خوله برابره شوه موږ باید داسې کوو، داسې به کوو، هغه به رااخلو. کوشش وکړئ چې دغه تور شیان یا د تیږې درنه راوانخیستل شي. که دا تیږې درنه راواخیستل شي، نو تاسو به خپل کوینونه له لاسه ورکئ. ما ګورئ یوه تیږه یو هغه مې راواخیسته، غټ کوین مې راواخیسته، ما ته 50 دانې راکړه. نو که تاسو هڅه وکئ په 40 ثانیو کې کولی شئ ته 200 ته 300 کوینونه ترلاسه کړئ. نو دا پروژه ډیره مهمه پروژه ده، د خپله د بایننس پروژه ده. ملګرو دې کې ډیر کار وکئ، خپل ملګري ورته را ریفیر کړئ، خپل ملګري ورته را دعوت کړئ او د ما ټلګرام چینل در سره سبسکرایب کړئ. هغه به هم تاسو ته په لینک کې تاسو ته په د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درته کېدم. تر بیا چې تاسو ته حاضرېږم، تاسو ټول په الله پاک سپارم. ښه وخت.